تاسې له SBS پښتو سره یاست. د فوتبال نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې هسپانیا فرانسې ته 2-0 ماته ورکړه او د روان نړیوال جام پایلوبه ته لار پیدا کړه. د فرانسې له ماتې سره د دریم ځل لپاره د دغه لوبډلې د نړیوال جام د اتلولۍ د ګټلو خوب پای ته ورسید. د فرانسې لوبډله به اوس د شنبه په ورځ د دریم مقام لپاره سیالي ترسره کړي. د 2026 کال د فوتبال نړیوال جام د نن ورځې لنډیز ته ښه راغلاست. زه مجیب منیب یم او تاسو د فوتبال نړیوال جام د 14 ورځې مهمو معلوماتو ته غوږ یاست. د اروپا د دوو پیاوړو لوبډلو ترمنځ ډیره تمکیدونکو سیالي لاویا زرو څخه د زیاتو نندارچانو په حضور کې د تم سره برابر و. هسپانیا فرانسې ته ماته ورکړه او د فوتبال نړیوال جام پایلوبه ته لار پیدا کړه. A spectacular Spanish display. Spain, the European champions, will play the World Cup final. هسپانیا له پیل څخه تر پایه د لوبي کنټرول په لاس کې درلود او فرانسې ته د بریدونو لپاره ډیر لږ فرصت ورکړ. د بریتانیا لوبډلې له خپل رامنځته شویو فرصتونو ښه ګټه واخیسته ترڅو د لوبي بریا په خپل نوم ثبت کړي. میکل اویارزبال په 22مه دقیقه کې د لامین یامال لخوا د ګټل شوی پنالټي په بدلولو سره هسپانیا ته مخکخي ورکړه. وروسته په 58مه دقیقه کې پیدرو یورو د هسپانیا دویم ګول هم ووهه. لامین یامال نږدې و چې دریم ګول هم ووهي خو د هغه ګول د آف ساید له امله رد شو. د هسپانیا منظم منځنی میدان او دفاع د فرانسې له پیاوړي برید څخه مخه ونیوله او د سرو زرو بوټ د جایزې نوماند کیلیان امباپا ونه توانید چې په لوبه کې ډیر اغیز ولري. د SBS د فوتبال شنونکي او د غانا د ملي لوبډلې لوبغاړی کیوین پرنس بواتینګ وایي چې هسپانیا یو بشپړه لوبه تر سره کړه. Spain suffocated them with the ball, without the ball, more impressively without the ball, how they defended, how quick they were gaining the ball back, and they just took out the front four completely and scored 2 goals. They didn't have a lot of shots on goal, but they were clinical. Perfect game from Spain. If they play like this again, they will go all the way, because we have to say the only team that would been capable to beat France was Spain, but they had to have a perfect game and they did that today. هسپانیا د دویم ځل لپاره د فوتبال نړیوال جام پایلوبې ته ورسیده او هڅه کوي چې له 2010 کال وروسته یو ځل بیا د دې جام اتلولي وګټي. د فرانسې ماته د دغه لوبډلې لپاره د یو پړاو پای هم بلل کیږي ځکه روزونکي دیدیا دشان د مشر روزونکي په توګه له 14 کلونو دندې وروسته له خپل دندې استعفا کوي. د دشان تر مشرۍ لاندې فرانسې په هر نړیوال جام کې لږ تر لږه تر کوارټر پایلوبې پورې ځان رسولی. په 2014 کال کې کوارټر پایلوبې ته ورسیده. په 2018 کال کې اتله شوه. په 2022 کال کې دویم مقام یې وګاټه او په 2026 نړیوال جام کې نیمه پایلوبې ته ورسیده. د فرانسې لوبډله اوس باید خپل تمرکز د شنبه ورځې د دریم مقام لوبې ته واړوي چې پکې به د دې فرصت ولري څو د نړیوال جام خپل سفر په بریا پای ته ورسوي. سبا به د فوتبال نړیوال جام یو بل مهمه او له هیجان څخه ډکه سیالي تر سره شي چې پکې به ارجنټاین د دویمې نیمه پایلوبې لپاره له انګلستان سره مخامخ شي. ارجنټاین هڅه کوي چې تاریخ جوړ کړي او له ایتالیا او برازیل وروسته دریم هیواد شي چې د نارینه‌و نړیوال جام اتلولي په پرله پسې توګه 2 ځله ګټي.
بل لور ته انګلستان غواړي د نړیوال جام د اتلولۍ لپاره 80 کلن انتظار پای ته ورسوي. د 1986 کال اتلولۍ وروسته د غلوبډله یوازې 2 ځله په 1990 او 2013 کلونو کې د نړیوال جام نیمه پایلوبې ته رسیدلې ده. دا لوبه په اس بي اس او اس بي اس آن ډیماند کې په ژوندۍ او وړیا توګه خبره شي. خبرونه به د سهار په 4 بجو پیل شي. تاسو د فوتبال نړیوال جام د 14 ورځې راپور ته غوږ چې ما مجيب منیب تاسو ته وړاندې کړ. د 2014 کال د فوتبال نړیوال جام هر شیبه د اس بي اس آن ډیماند لاره وګورئ. اس پی اس پختو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ورکړئ او له نورو سره شریک کړئ.